یو زوی مې دی، اووه لوریانې مې دي. یو زوی وه، اووه لوریانې. او جی. ښه، او په اووه لوریانو کې سپوره بیماره ده. دا پکې سپوره بیماره ده، دا د ټولو نه کشره ده. ټول نه کشره ده. او جی. نو ما د ګوړې خبر راته کوي که نه؟ نه چې بس د خبرو نه خو د یوه نیمه میاشت وشوه چې د هر څه نه د خوراک څښاک نه د هر څه نه پرېوتې ده. بس موږ ورته دغه شانتې حیران ناست یو. بس صرف دغه دی چې ګورو ورته دغه ساه یې په مرۍ کې ښکته پورته کېږي، نور د خوراک څښاک د هر څه نه پرېوتې. ما یې سم نه دي پکار چې صرف د دغه علاج وشي. ماشوم علاج وشي که نه؟ ښه، سکول ته ځي؟ څه دې نشته؟ بیګ دې نشته؟ ټسټونه و هر څه وکړه. د هغې نه بعد یې ما ته وویل چې دا دې ته دا یو رسولۍ نه لره، دې لکه په سر کې هم دی، په سینه کې هم دی، او په دې ملا کې هم دی. خو که دا یوه تې په اپریشن په دغه لرې شي نو دغه نورې بیا راغټېږي، نو دا به بیا دم په دم د دې اپریشنونه شي، نو دا به ډېره ګرانه شي. او بله ده ماشومه. او جی. بسم الله الرحمن الرحیم. پروګرام پښتو پوینټ سره جیا تورمان تاسو ته هرکلی وی. لوور دیر انور آباد قاضیانو محله ده، دا د ملګري ایریا کې راځي. دا وجې زه د ایاز بای کور ته رالم. د هغې یوه لورکۍ ده 2.5 کلن سپوره، چې دا کینسر په دغه بیمارۍ کې مبتلا ده. دا کینسر سره سره د هغې چې کوم مسولې دي هغه دی. ویل کېږي چې ایاز یو مزدور دی، یو مزدور کار دی. یو امتحان پرې راغی، یو ازمیښت پرې راغی. سړی مزدور کار دی، 500 روپۍ ورځ ګټلې یا نه ګټلې، او کور هم د کرایي دی جي. نو یو ازمیښت دی پې، یو امتحان دی پې. موږ رالو نن، د هغې اواز هم تاسو ته ږدو. د ډاکټرانو د وینا مطابق د سپوره په علاج باندې ډېره غټه خرچه راځي، چې هر هفته د هغې 80,000 روپۍ لګي، او دا به مسلسل 8 هفتې علاج کوي. نو یو امتحان دی پې، یو ازمیښت دی پې. د هغو اواز به نن زه تاسو ته ږدم. راځئ موږ سره. سړي یو کور یې چې خرڅې کې ولا علاج معالجه پې وکړي. نو غریب کور هم نشته، بې کوره دی. او بیا چې راباندې داسې درنه بیماري راشي که نه، الله دې پې ساته. یو امتحان دی پې. ایاز به یې دا راته ووایي چې موږ بښنه غواړو لیټ رالو، خو دا راته ووایي د ماشومه څو مودې نه راسې بیماره ده؟ دا جیره دې تقریبا یوه نیمه میاشت وشوه، او په دې یوه نیمه میاشت کې دا بس دې حد ته راورسېده. عمر یې څونه دی؟ 2.5 کاله. 2.5 جی. څنګه پې پوه شوې چې یاره مخکې ټیک وه؟ یوه میاشت پس تاسو مخکې تاسو ته پته ولګي چې بیماره شو؟ داسې د 5 اګست نه ورته د تبې شکایت راغی. بیا داسې د کلي د ډاکټر ته مې وړه، نو هغې ورله ستنې او د دوایي موایي ورکړه. د هغې نه بعد هم د دې دا تبه بیا نه کېناسته. او چې بیا کله مور ته یې پته ولګېده چې داسې په غېږ کې سملولې وه، داسې خېټه یې وله مږله، نو په دې لاس ورته دا غوټه ورغله. نو د هغې نه بیا چې کله زه خبر کړم چې دغه شان د دې ماشوم یې داسې په دې دا پوښتۍ راوتې ده نیغه، نو کله چې ما وکتل ځان مې ترې خبر کړو، نو ما بیا هسپتال ته کړه. په هسپتال کې ما ته وویله چې دا خو د دې په دې خېټه کې رسولۍ ده، او دا پېښور ته ورسوئ. نو چې ما کله بیا پېښور ته ورسوله، هلته یې وله ټېسټونه او هر څه وکړه. د هغې نه بعد یې ما ته وویل چې دا دې ته دا یو رسولۍ نه لره، دې لکه په سر کې هم دی، په سینه کې هم دی، او په دې ملا کې هم دی. خو که دا یوه تې په اپریشن په دغه لرې شي، نو دغه نورې بیا راغټېږي، نو دا به بیا دم په دم د دې اپریشنونه شي، نو دا به ډېره ګرانه شي. او بله ده ماشومه. او جی. ښه، ایاز بای دا راته ووایي چې په دې ټوټل خرچه څونه راځي؟ ډاکټرانو څه رایې دي؟ او علاج یې په څونه ورځو کې وشي ممکن نه شي؟ بیا خو مونږ داسې پرایویټ ملګري دي، هغو هم داسې پرایویټ هسپتالونو ته ښوولی یم په پېښور کې. نو هغه وویل چې د دې په پرایویټ علاج باندې خو لکه د ښه کېدو څه دغه یې نشته، خو دا ده چې علاج به د دې چې کوم د کوم علاج چې په دې سرکاري دغه کې راته ویلی دی، نو چې په دې باندې به راځي دغه
30-40 لاک روپونه به پې هم ایباو راځي او په دې سرکاري هسپتالونو کې راته په شیرپاو هسپتال کې راته ویل چې دې ته به مونږ دغه علاج جاري کوو نو ستا به لکه په هفته کې دغه 60-70 هزار روپۍ هر هفته ستا 60-70 لاک روپۍ 1000 روپۍ به لګي جی جی بالکل دا سړی ستا د میاشتې څونه پیسې ته برابروي په مزدورۍ کې 1500 روپۍ هم په هوټل کې کار کوم چې مالا خلک به مې زیات پیژنم بالکل او زیات په مینه هم پیژني خو 1500 روپۍ راله راکوي په 1500 روپو کې اکثر داسې شي چې یا غم شي یا ښادي شي یا د دې ماشومانو داسې بیماري راشي نو چوټي هم پکې راشي نو کومه ورځ چې چوټي هغه خو ماله نه راکوي او جی کومې ورځ چې ډکي کوم هغه پیسې راله کوي او په نن سبا وخت کې خو په دغه پیسو باندې زما د کور د وړو هغه قصه هم نه کېږي نو د دې ماشومې د علاج چې دی دا خو ما ته ډېر زیات مشکله ده بال بچي څونه دي بال بچ مې جی 8 بچي مې دي 8 بچي یو زوی مې دی ول وریانه مې دي یو زوی ول وریانه او جی ها په ول وریانه کې سپوره بیمار ده دا پکې سپوره بیمار ده دا ټولو نه کشره ده ټول نه کشره نو ما دې ګوړې خبره ته کوي کنه نه جی بس ته خبرونه خو دا یو نیمه میاشت وشو چې د هر څه نه د خوراک سکاک نه د هر څه نه پرېوتې ده بس موږ د دغه شانتې حیران ناست یو بس صرف دغه دی چې ګورو ورته د قصای په مرۍ کې ښکته پورته کېږي نور د خوراک سکاک د هر څه نه پرېوتې ده په مور یې نن سبا څه تېرېږي یاره جي بس مور بس چې ګورې ورته خله الله ذکر کوي او بس الله نه غواړي چې الله دې ښه کړي باقي زما سره دا کور دی دا راله یو ملګري هسې را کړی دی نه رانه بیل علي نه رانه کرایي علي او باقي خپل امداد را سره ښه بھرپور کوي لکه دا دی چې نو په هغې معنې هم نه کېږي ایاز بھائی دا راته ووایې قام قبیله خاندان کې څوک مخاورز نشته چې یاره ستا د لورکۍ د علاج وکړي یاره جي هغه زمان هم زیات کمزوري دي څومره ورونه چې دي یا دغه دي هغه اوس لا بهر ته تللي دي او په خپله باندې هم سیټ نه دي او زموږ په خپله باندې هم دغه شانتې حالات دي ستا د ماتې دروازې له څوک راله یاره جي داسې د چم ګاونډ خلک تپوس له راشي واحد د دې کور د دې مالک نه را سره چا داسې امداد نه دی کړی مالک د ته کور هم فری پرېښی دی او امداد هم راسره کوي امداد هم را سره کوي خپله منډه تړله را سره ښه ډېره وهي ستا ماشوم یې د ګوري چې په تا به اړه سوځي که نه او جي بالکل او داسې خلک ډېر کم کوز وي ډېر کم کوز وي الله دې وله بس هغې ته مونږ په زړه کې دوا کوو لکه نور څه ورته نه شو ویلی چې هغه چې زموږ سره کم تعاون کوي نو هغه زموږ سره هېچ چا مونه یاره جي داسې د چم ګاونډ خلک او رشته دارو را سره ما خپله منډه تړله وواله چا 15,000 را کړي چا 2,000 را کړي دا راته ووایه صحت کارت شو اوس خو زما په خیال هغه بند شو کینسر هسپتالونه شو شوکت خانم هلته تاسو وړې وه جی بالکل هلته مونږ وړې وه هلته درته څه ویله هلته یې ویل چې دا سټین زموږ څه نشته دا ماشومه موږ ستا نه نشو اخیستی دا یې راته په دغه چوکدانم کې ویلي بیا یې د سوات کې یا سینا نور هسپتال دی سینا نور هغې کې هم راته دغه شانتې ویل چې دا موږ نشو اخیستی باقي په دې الارج کې هم راته دغه شانتې خبره وکړه او په شیرپاو کې چې په دې معنې به هم ستا دغه خرچه راځي که موږ یې دلته په دې سرکاري هسپتال کې کوو ویل چې د دې نور څه بل څه اپشن نشته بس دغه اوس ستا علاج کوم ځای کې روان دی اوس موجوده جی دا خو ما ته دا تېر شوی پیر یاد کړی کوم هسپتال دی نوم راته وایه شیرپاو پېښور او پېښور شیرپاو کې راته ویلي چې په دا تېر شوی پیر راته یاد کړی چې په دې باندې به راشي چې موږ دې ماشومې ته د علاج سټارټ کړو دې له داسې متبادل دوایي راکړه د یو 4-5 ورځو دپاره چې په دې کې که ته ځان سیټ کولی شې او راتلی شې او پیسې راوړه چې لکه موږ تاله د علاج جاري کړو نو زه چې رالم نو ما چې خپله منډه تړله ښه پوره وواله واحد چې زه تاسو دا کم کس یادوم دا مالک مې د کور دا مالک چې دی نو د دې نه علاوه لکه زما سره نورو رشته دارانو هم را سره خپله منډه تړله والې ده خو په دې چې مخکې کومه خرچه راغلې ده نو هغه هم زما د وس نه بار وه لکه هغه هم د دغه
د رشتہ دارانو د دې کور د دې مالک په تعاون باندې هغه ما کړې ده. نور لکه زما سره هېڅ سم نه. زه چې کله د دې د حالاتو نه خبر شوم نو په هغه ورځ باندې زما سره په جب کې 100 روپۍ هم نه وې. او جی نو په هغه اوله ورځ راله دا پیسې چې دي نو دا راله دغه ملګري راکړې د دې کور د مالک چې کوم دی او دا پې ما اول له تیمرګرې هسپتال ته ورسوله او د هغې نه بعد مې بیا پېښور ته بس دغه منډې تړلې یوه نیمه میاشت مې وشوه چې کله یې پېښور ته وړم کله یې دلته راوړم. خبره مې لږه نیمګړې غونته کې کړه نو چې کله دغه نظر رالم دلته نو دا یو هفته ما د بېوسۍ د وجې نه لکه په یو پسې تلی په بل پسې تلی لکه ما خپله منډه تړله هم والیده خو جی نن سبا داسې حالات دي چې څوک چاله نه قرض ورکوي او نه را سره چا داسې امداد وکړو چې یاره زه بس ستا د الله په نوم باندې واله او ته پرې خپل علاج وکړه. ډېره مهرباني شکریه. د ایاز خبرې تاسو ته ما مخامخ کېښودې قدرمنو. دا په دې انور آباد کې اوسېږي غالبا قاضیانو محله ده. ډېر درانه خلک دي، خواږه خلک دي. نو دا کیمرې په وساطت سره ټول د زما ګزارش دی زما چې څونه هم دي روجي دي چې څونه هم په نړۍ کې خلک دا ګوري د ملک په هر ګوټ کې چې تیارې نیکۍ دي ترلاسه کړي. دا سړی چې کوم دی مزدور کار دی، لاس کې هېڅ هم نشته. د سړي خپل کور جو خرڅی کړي ولې علاج معالجې پرې وکړي. د دې د خپل سرسوری هم نشته چې خرڅی کړي، نه ځمکې شته، هېڅ هم نشته په دنیا کې. یو خو د دې مالک هم زه انتهایي مشکور او ممنون یم چې نغدې موله ورکوي، نغدې م ورکوي او دا کور کې هم پرې ناست دي. دا واحد سړی دا په معاشره کې ډېر کم کوزي داسې خلک. نو بایي هم په تا باندې فخر کوو. نوم یې څه دی د دې کور د مالک د دې زاهد خان دی. زاهد بھائی ستا په شان خلک په معاشره کې په سوسایټۍ کې ډېر کم کوز دي. نوم په تا باندې فخر او ویاړ کوو. رب دې دغه شان ښه ساته. ډېر لوی امداد ته دې سره کوې چې دلته د کور هم اخیستی او بیا وړه غوړي او چپکېږه روغ خلک لیوني دي. نو زما ټولو پښتنو ته دا ګزارش دی چې کوم مخورس خلک دا وخت ما ګوري نو ایاز بھائی سره ضرور تاسو ودرېږئ. په سکرین چې کوم نمبر شریک دا د دو دی. انور آباد علاقه یادوئ قاضیانو محله هر سړی به درته ښیي چې د ایاز کور چېرته دی. وایي چې هغه مخامخ کور دی څنګه چې موږ رالو. نو کوشش تاسو وکړئ دلته راشئ د ایاز بھائی سره ضرور ودرېږئ. یو امتحان پې دی نو ما ته پته چې خلک ډېر زیات خراب دی. یو امتحان دی، یو ازمېښت دی. خو زما به ګزارش دا وي چې د ایاز بھائی سره تاسو ضرور ودرېږئ. دا سړی چې کوم دی دا نیمګړی دی، لاس کې څه شته نه. نو زما به ګزارش وي دا نړۍ کې څومره هم خلک دا وخت ګوري چې تاسو ضرور د ایاز بھائی سره ودرېږئ. دا ډېر صوبیت پوښ دی، چاته نه وایي چې ما له راکړه. دا اصل کې زموږ په علاقه کې اوسېدو په شکولۍ سدو کې دا غځ نه دلته شیف شو، دلته راغی ځکه چې کور ورته فري میلاو شو، دلته راغی د دې له خاطره چې څه ګټم جو په بچو به لګوم. نو حالات ډېر زیات خراب دي. زما ټول پښتنو ته ګزارش دی چې ایاز بھائی سره تاسو ضرور ودرېږئ. د ایاز بھائی نمبر به تاسو ایاز بھائی نمبر هم راته ووایه. نمبر هم جی 0393 65 009 0393 65 009.